پاکستان کومه نوې لوبه کول غواړي؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بھټو زرداری وایي امریکایي سناتورانو ورته ویلي چې د پاکستان د پولو د امنیت لپاره به د 2023 کال په بودیجه کې یو اندازه پیسې په نظر کې ونیسي. ډان ورځپاڼې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له قوله لیکلي واشنګټن لیواله دی چې له اسلام آباد سره مرسته وکړي څو پاکستان د افغانستان له لوري له بریدونو څخه وژغوري. پاکستاني ډان ورځپاڼې د زرداری پر حواله لیکلي د امریکا متحده ایالات لیواله دي چې د پاکستان د پولو د امنیت ټینګولو او له افغانستان څخه د سرحدي بریدونو د مخنیوي لپاره پاکستان ته مالي مرستې ورکړي. بل لور ته د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي کابل کې یوې غونډې ته وویل د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې نښتې د هیڅ لوري په ګټه نه دي. متقي چې د اسلامي امارت له ځینو نورو چارواکو سره یې د مالي جرمونو د معافیت او له سوداګرۍ او صنعت څخه د ملاتړ په غونډه کې وینا کوله زیاته کړي چې کابل اسلام آباد ښه ګاونډي ګڼي او له پاکستانه هم غواړي چې له افغانستان سره متقابل تعامل ولري. سیاسي کارپوه سید اکبر اغا وایي پاکستان هڅه کوي چې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د جګړې اور بل او پړی بیرته په افغانستان ور واچوي.